السلام علیکم. بس مروت و ادب نه موږ یوه لایو نن وتشلو، یاران دوستان ټول سره په یوه جسلي دي. میجر ادمزه راغلی ده، سره ملک صاحب ده، نور ملګري ډېر دي، خو عظمت الله، عمل خان، عطاء الرحمن، انعام الله سردار، فهیم خان، عبید علي، سیف الله ادمزای، مهتاب خان، چوټه فیضان خان، ګل بهادر خان کیمرامین دا در ساتم، دا مهتاب خان ده. اوس موږ پروګرام په مخه بونجوو، ګپ شپ به یې پسې شعرونه به ته وایو، او سیف علي خان ته دعوت ورکوو چې دی خپلو خیالاتو اظهار وکړي چې دی څه وایي، او سیکرټري دې چیک سي. سیف علي خانه ماشاءالله نگین صاحب، نگین صاحب محفل خو ډېر خوند کوي، چې یاران ناست یا بیا شعر میر پسې ویسي. نن سبا خو داسې ټیم ده چې وروري دوره به دوه کسه به نه کې جمع، دوه کسان به نه کې جمع. کبډي به لیبه کوو، خو زڼکیا دماغ به دې تر صحیح کوو. دی سیف علي خان وایي چې ما سر ته جام پروت ده، سوراب دو دې ټولو ته ما چیلنج ده، اترې خیلو ته دی موږ ته یاروو. یاره ګل بهادره په شعر به یوه فکره بیا دغه اغوال وایي ده عمر دراز مروت موږ ډېر خوښ ته. عمر دراز مروت ورته یې که نه زه په ترخه خبره مرم عمر دراز مروته، زما د قتل د سوچونه ډېر یاران نه کوي. یو ځای خو بل ځای عمر دراز مروته خو چاغورتیا یې خو موږ داسې ذهن نه ورک څه حافظه موږ والا لږ داسې کمزورې سلی ده، بنګنه ګرده شوري په دا کپرۍ مو، خو لکه شاعران ډېر دي. موږ به چې کله شاعرانو شاعري موږ وارو بیا دال ته شوري کېږو، موږ هغه باټیر وي چې هغه وروري کله داسې وروري نور باټیران شوري سي که نه دالته موږ د سبا اور ټیم چې به ډنډۍ ته چې گیا مازدیګري وال خو ورته په زړه ده، خو ورته یې ګوره لیوني په خدای پام کوه ډېر ښه لګي، مه ورپورې خانده ته دو قبضه ګریوان ښکاري، اکوند یې رکیب کو یار داسې نن جانان ښکاري، هسې نه چې سر وخوري زړه زما نادان ښکاري، استه یې په وطن نموس نه کړي سر ټیټي د چا، تا ته که بې قدره بې قیمته طالب جان ښکاري. عمر دراز مروت ورته یې که نه ګل بهادره په دار مې نشته دی څوک عمر دراز مروته، خدای ګو خطره چې بیا راځي له خپل کرداره راځي، ما ته خطره چې بیا راځي له خپل کرداره راځي. سبا اوروال ګل بهادر غوال ورته ووایم څوک نځي میکدو او جوماتونو ته ماښام، اوس خلک کوي پارې خپلو کورونو ته ماښام، واړه مو هم د لوبو په نیت برکنډو ته نځي، راټول لکه مرغۍ سي خپلو ورونو ته ماښام، شاکره دیدنونه تر بنګلو پورې محدود شول، زامه کېنه په لار کې دیدنونو ته ماښام. سیکرټري صاحب تا ته نوره اوس زه بلنه درکوم چې د میږ وښورې شاعران ښه شاعران ناستي به بیا نمبر راشي که نه. یو صمد خان ولویه ګل بهادر وال خو موږ راته داسې رکیب لکه کربوړی په دیوال ګرځي را ګرځي، دیواله سر فکره مانه ویره د ګل مدونه مې په مغزو کې یو خیال ګرځي را ګرځي،
که ډېرې سړمه په هر حال ګرځي را ګرځي زه خو وایم ګل بهادر خان زه خو وایم چې موږ داسې او که نه یاره اوس تاسې ما وچ په مړاو کبډي بیان به ته ورکې ته ډېر زړور یې ورکړه ته ولاته مېږه چې دی کبډي بیان ورکړي دا سیف علي خان و بیا به نمبر پر راځي سیف علي خان دی به بیا مجلس دی نه به د نوره کوي شعر به زه اخیره چې بیا وایم زه هغه وکړم او اوس دی نه بعد موږ کمپیر سر شعرونه ووایه که نه امراض صاحب ووایه ورته یې چې سوچ الوګان غوښې کم ورکوټه چې پینډه کې جانان نو رقیب تال راته جوړېږي بس دې نه بعد موږ دلته یو ملګری ده چې د خیالاتو اظهارو کې خیر د که وایي یا که نه وایي خو دوره د لږ ډېرو کې د محفل د لږ په مخه باندې سردار انعام الله سردار صاحب ته خالی چې ووایه کبډي بارے چې ووایه عطاورحمن دی ووایه عطاورحمن یاره داسې خبره ده که نه ګرانو مینهوالو او تنک سیف الله کبډي ده او د سره خو دا دالې به چکڼوال کس او سردار سره خو د کوټاڼه دا به اینډه یي په خوشدل ډګر دا به په 27 تاریخ 27 اګسته او 27 اګسته یو په ګیلاس بس عطاورحمن خپلو خیالاتو اظهار وکړه کبډي به شاته کوو موږ سره یو ملګری د شاعر ده چې خلکو به ډېر اورېدلی ډېر ښه شاعر ده مزاحي وایي داسې اوس هغه ته بلنه ورکوو میجر صاحب سوراب میجر صاحب ډېره مننه او مینه ټیلر صاحب صمد خانه دوه شعرونه دي چې کرنه سر قربانوي خو زه یې څه کومه کرنه سر قربانوي خو زه یې څه کومه ما دې له نورو یارانو سخه توبه کړې ده که راکوي خدای به دې راکړي ادمزو میجره ما د امید په توګه داسې یوه سجده کړې ده سیف علي خان غزل ده چې ناکام عاشق یم د ژوند حال به درته څه ووایم ناکام عاشق یم د ژوند حال به درته څه ووایم ته راته وکړه څو ټپې غزل به زه ووایم په صحرا ژوند د غم کیسې او هجران صمد خانه په صحرا ژوند د غم کیسې او هجران کره نه وپوښتې دا درې به درته ښه ووایم په صحرا ژوند د غم کیسې او هجران کره نه وپوښتې دا درې به درته ښه ووایم او ته چې زما او زه چې تا نشلم قربان میجره که رانه غواړې دا حالونه دا به نه ووایم بل ده چې له زور که پرېوځم توکل به حوصلې نه اخلم له زور که پرېوځم توکل به حوصلې نه اخلم د ستا د نسل اندازه به ستا کیسې نه اخلم له زور که پرېوځم توکل به حوصلې نه اخلم د ستا د نسل اندازه به ستا کیسې نه اخلم او مطلبي نه یم چې تر نیمه لار یاري کومه مطلبي نه یم چې تر نیمه لار یاري کومه پخه یاري به ځان ته وخت له تجربې نه اخلم زما په برخه بې وفا او خطواړه دنیا سیف علي خانه زما په برخه بې وفا او خطواړه دنیا مینې اقرار به بیا په خپله خپلې خولې نه اخلم ستا جدایي کې چې د غم نه ډک اشعار لیکمه ستا جدایي کې چې د غم نه ډک اشعار لیکمه هر یو الفاظ ته د احساس له جنازې نه اخلم سکم بیا تر هغه چرنویر کې د جانان غمونه صمد خانه سکم بیا تر هغه چرنهیر کې د جانان غمونه میجر به پسه تلو قدم له میکدې نه اخلم یو بل غزل د اخیر به وچیرې بل چاته نمبر ورکوو چې په ماشومتوب مې زړه تر دې حده غمو وهلی
لکه د وچ بوټی ولاړ خزان بادو وهلی په ماشومتوب مې زړه تر دې حده غمو وهلی لکه د وچ بوټی ولاړ خزان بادو وهلی قسم د اوس مې د زړګي له سره وینې ساسي قسم د اوس مې د زړګي له سره وینې ساسي واړه زخمي ده ستا تیرو بڼو سره وهلی اوس په ځان دومره غرور مه کوه قربان دې شمه صدیق خانه اوس په ځان دومره غرور مه کوه قربان دې سما اوس دې پاڼ مات نه مخ دې واړه تر سیرو وهلی اوس په ځان دومره غرور مه کوه قربان دې سما اوس دې پاڼ مات نه مخ دې واړه تر سیرو وهلی او ما ته خبرو چل شوې ما ته خندا را درومي ما ته خبرو چل شوې ما ته خندا را درومي ما خو د زده کړې وخت ما ته خبرو چل شوې ما ته خندا را درومي ما خو ټول عمر ډېر په سختو تجربو وهلی ما ته خبرو چل شوې ما ته خندا را درومي ما خو ژوند ډېر وخی دا شعر ما نه چې خط ما خو ټول عمر ډېر په سختو تجربو وهلی او عشق اخلاص چېرته چلیږي ادمزو مې جرا هسې فضول دې ځان په ګرمه او په سړو وهلی زه خو وایم سیکرټري صاحب دې بل چاته وري میجر سره د یو ملګری ناسته شعیب ملک صاحب دا د خپلو خیالاتو اظهار وکړي ملکه څه ووایه ناګین صاحب موږ به څه ووایو خو دغه ده دا ښه مرکه غوندې جوړه ده محفل جوړ ده ماشاءالله ډېر ښه یاران دوستان دي او الله دې دوی عزت وکړي ډېر ښه صحبت محبت پروګرام یې کړی و صمد خان ته د خیري د عظمت تو دي نور خو موږ څه نسو ویلی خو بس دغه دي مشران دي صمد خان دي شعرونه خو صمد خانه تاسې موږ نه مشران یو تاسې ستدي خامخا موږ ته خو داسې ذهن ته مو شی نه راځي یاره موبایل چې به وي خو نه نه خان بهادر زما یې ده سلیما ناګین صاحب عمر خان ته پاس کاری یاره دې خو صمد خانه ډېره مینه او مننه چې څوک کمنټسونه کوي څوک موږ ګوري او برداشت کوي مو دې ډېره مننه ډېره شکریا ادا کوو دې ته به یو بل داسې لنډ غوندې شعر وایو که تاسې خوښه یي چې خاموشي بس که لږکي شور در کوم خاموشي بس که لږکي شور در کوم رباب منګای او ټنګ ټکور در کوم بیګه د بیا ډېره مستي کوله زړګي نن به لږکي زور در کوم بیګه د بیا ډېره مستي کوله زړګي نن به لږکي زور در کوم چې د جانان رکیب له ګوتې بوته دې بې وسۍ باندې پیغور در کوم د کرایې کور دې په تندروله د کرایې کور دې په تندروله رایسه د زړه محل کې کور در کوم غزله تک اصلي پوره ده خیره ښه ترنم به په نیم ګور در کوم غزله که تک اصلي پوره له خیره ښه ترنم به په نیم ګور در کوم میجره تک اصلي جدا له مانه قسم د ځان ته به وچ اور ورکوم ارشاد سیف علي خان وایي چې بیا فوم چې راغی اشا وایي چې یو شاګرد مې سره میلاو څه ګلبادر خانه د کیمرې مخ ور واړوه صدیق جمال تا نفر ورې دی ګذرېږي محفل وژده ما ته خندا راځي ما ته خندا را درومي نه دا سمت به وای سمت به وای زما یاران بلا تورونه په یارۍ لګوي خو په یارۍ باندې پیسه قدر تاوان نه کوي چې سم هندو یې زړه مې درکو مسلمان مې کړلی دا تر ته چا ویل چې لمنجونه کاپیران نه کوي چې سم هندو یې زړه مې درکړو مسلمان مې کړلی دا تر ته چا ویل چې لمنجونه کاپیران نه کوي د قدر حق په خپل ځای عمر دراز مروته خو سر ټیټي رانه د سره د انسان نه کېږي بس اوس تر شاید ګلبدر وایي ویډیو تا منئ دا ما یو وړوکی ما ته خندا راځي وړوکی شاګرد نه دی وطن نه یې څه خندا راځي
یې سړی خو خندا مه ودروله وکنه نه خو دا وایي بیا راوله و ما ته راځي اوس ګلبادره موږ خو داسې یو چې نوره هغه ورته وي که نه زه د ضمیر سوداګیري نه کوم له ما نه دا منافقت نه کېږي هغه محفل همرازه لوټه ښه ده چې د جانان په چې صفت نه کېږي زه د ضمیر سوداګیري نه کوم له ما نه دا منافقت نه کېږي هغه محفل همرازه لوټه ښه ده چې د جانان په چې صفت نه کېږي ایو د ګلبادره د فرید صاحب ما ډېر خوښ ته نورنګوال ورته ویلی چې زه د یوې کیسې سړی یم په یوه پوهېږم سودا په هیڅ صورت د خپل بابا د شان نه کوم لکه د غر په خپل مقام باندې محکم ولاړ یم لکه د چرګ په هر ډیران باندې اذان نه کوم اوس تاسې دا چې ګلبادره موږه زه د یوې کیسې سړی یم په یوه پوهېږم سودا په هیڅ صورت د خپل بابا د شان نه کوم لکه د غر په خپل مقام باندې محکم ولاړ یم لکه د چرګ په هر ډیران باندې اذان نه کوم کومه تو هم مین زه هم مین نا فرق مستصره زه په خپل کام سرور کوم ته د جانان نه بغیر وای ښاغلي سړي پته په بروني چې لګي سزنۍ د مور په غېږ کې بزه کې د دان دان نه بغیر اتنګ غریب یم بې شکه بې غیرته نه یم په مخ مې څوک نسي وهلی ازول خان نه بغیر اتنګ غریب یم بې شکه بې غیرته نه یم په مخ مې څوک نسي وهلی ازول خان نه بغیر اچھا حکومت له ډاره ګلبادره خو په دغه یوه شعر به مو نه بونځوي تاڼې ته فرید غریب یم بې شکه بې غیرته نه یم په مخ مې څوک نسي وهلی شریف خان نه بغیر دا به شړا خو چا په شعر خو به قبضه نه کوي که نه ته اولا و زا خو ته قبضه وهم بیا بیا وي بیا بیا وي بیا وي بیا وي بیا وي ایو بیا ګلبادره دیوانه صاحب ولوایي که نه دیوانه صاحب والا خو ورته وایي ما خو هر څه وکړل ستا دپاره رانه څه غواړې زړګیه بې قراره دلته پلونه د تیر شوي دلبر ښکاري چې یو وران نه کمه نه زه په دې لاره بیا یې سرې سترګې راپورته کړې له قهره بچ مې ګران د فضل وکړې ای غفاره ای د برګو تورو ښکلو سترګو والا دیوانه شاعر ته راشه خدای دپاره سیکرټري دی ما پله زر نازر ځان ورسوي سیکرټري صاحب دوره بله نه اچھا ویل چې دیوانه دی حلوایي دی ما به کړلو ستا د مینې روزګار پټ پټ زه غل چې اسپتال چې شم د پیار یو سړي ته وم روغ رموټ خو ځان مې کړو بیمار یو سړي ته نور بالکل د نیمګړې دنیا ټک ته راکای نه کړم دیدن لره ګرځېږم اوزګار یو سړي ته سوای او که نه خو بس چې مخې ته رادرومي سوای او که نه خو بس چې مخې ته رادرومي بې وسه مې له خولې وروځي جار یو سړي ته که سل ودونه وکړي بیا به هم کور نه راوځي ابیدا که سل ودونه وکړي بیا به هم کور نه راوځي پخه مې چې د کړې د دیدار یو سړي ته دې شک نه یې تر اوسه چې مغرب په اشتراب دی حیران په فکر ډوب یم په دار یو سړي ته واړه غوښې او سپین کاش ښکارې له شکه کیسه ووته جهان چې پیژانده سي خالونه مې ورکېښول په رخسار یو سړي ته واړه غوښې او سپین کاش ښکارې ګران دی به بولی به که صابان کوي ورکي به هر ځای د خښتلي دي ورکسې چهرې دغسې انسان کوي تا خو لږه زړونه زري وري کړل داسې ښکلي نه کوي لیوان کوي خپل مطلب کوه خپل قوم ابا نن سبا خلوص خو سادهګان کوي په نوم پښتون بس دغه ډېره ده
نور پښتو مکه وتاوان کوي هر ځای ستا مین په غرغړو وینه او وایه دا ته نه کوي پیریان کوي هر ځای ستا مین په غرغړو وینه وایه دا ته نه کوي پیریان کوي مخ چې د کم زړونه زیرلی دي ستوی دې چې ورکړی دا بیا سترګو ته بیا به کړې ګیلې چې په نظر دې کړه وباسه تعویض په ملا سترګو ته سپین مې تور لاندې تور باندې شول سترګو ته چړا کړله خوا سترګو ته دغه څه ده ګله دواړه اوس بلوغ ته رسېدلي یو غواړه رشته نن په سبا سترګو ته نه 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 میک د نوره مانس میک دی وایي سیف علي خان وده کوم بول بایا چیرې به پانی دیده کوئی چیرې به وڅ بس د ګوته مله تا بیا ورکه او ګل بادر به شاته کنه نه خو یو شاید وایي او چارپټي کمنټونه کوي هغه نه میږي محمد شکیل انجم آوان न मिर्जी वही घर बैठे कतर का वीजा अप्लाई करें फ्री वीजा दा चरपटी दा कमिशनर की उते मुला कतर ته ندرو مونږه پوي کا موږ کتر ته چتلا اسلام به وروري موږ دالته وس بنگلې ولاړې نو مسافر خو موږ زړه شین کېږي تا ته پاته ستا کولر ته ناسو ها उते बस नور خلکو ولي در نور کمیشنر مخه نور کمیشنر مکه وره ترنګا شوري د شخه سیکرټری صاحب زه خو وایم نه کنه اوس دا خو کبډي په باره چې بیان ورکړه دا بیان ورکړه ما کا د کیسه وکړه کرکټ والا کیسه وکړه विकेटान ने क्या विकेट तैयार है मेजर हाँ مخله چې په کوم قدم سنم مستی کوي بس وده کده سیف علی خان می گوست چیه نه میګر نه اوس وایي کا وده کده اوس میجر په طرف عمل خان وده کده عمل خان څنګه نشي دو شیر نه وایا سمد خانه دا یو بل دی وته ډالۍ ډالۍ ولا ډالۍ خلکو ته ولا نور په ضد د خپل تندای ماتو نه یې ته نه ډالۍ دا د عبد الله شاد دی ډالۍ نور په ضد د خپل تندای ماتو ما زندگی په جیو او جار تیر کړه چا د زمری غوندې په زور سبا کړه چا د ګیدړ غوندې په ډار تیره کړه شعر غزل سره وایم نور په ضد د خپل تندای ماتوم ما زندگی په جیو او جار تیره کړه چا د زمری غوندې په زور سبا کړه چا د ګیدړ غوندې په ډار تیره کړه د کلي خانه د ګاونډي یتیم دی وای زړګي تم لرا او صلاح هر څه سنبال وساته لرنګ تور د زړګي سپینو خلکو خیال وساته او چې سبا خپل کمزوري درته پیغور جوړیږي ځان دې د مټو په زور سیالو سره سیال وساته او په خپل کردار داسې خلک ګیر کا دمزو میجرا سیف علي خانه په خپل کردار داسې خلک ګیر کا دمزو میجرا لکه مچلان یې که پساو ځان ورته جال وساته سمد خانه وی مینې محل خو دې ستراړه زندگی خوند وس پکې غواړه ژوند دې په هیله څه بس واړه په دعاګانو کې یې غواړه زړګیه صبر سمه جاړه هغه مستی ځواني دې لاړه او له تندې مړسلې سیند په غاړه بس له کوګله دې سالاړه امید ساته کله به راشي میجره خیر ده که اوس لاړه سفیر طریقه ته ډالۍ چې ما په شهرت کې ډېرو خلکو تنقیدونه کړي ما په معیار دی بلا خلکو ګزارونه کړي
او هر چا خپل نسل او اخلاقو مظاهره وکړله په ما تصویر یې رنګارنګه کمنټسونه کړي هر چا خپل نسل او اخلاقو مظاهره وکړله په ما تصویر یې رنګارنګه کمنټسونه کړي که زمانې له واره بچم خو مورکۍ لرمه زما د پاره هره شپه یې دي نفلونه کړي او که زمانې له واره بچم خو مورکۍ لرمه زما د پاره هره شپه یې دي نفلونه کړي یوه تنهایي بل تهمتونه وار په وار میجره نیمګړې مینې دي په ما دا احسانونه کړي او بل غزل ده چې په مرګ به مړ سم خو زړګی به مې ارمانو ته ګوري په مرګ به مړ سم خو زړګی به مې ارمانو ته ګوري هغبرګې سترګې به مې ستا لارو کوڅو ته ګوري او سم ګیلمن به در نظمه چې خبر یو سره سم ګیلمن به در نظمه چې خبر یو سره زما احساس په ستا رټلو جوابو ته ګوري چاته حال ووایم او چاته د زړه بړاس وباسم اوس داسې دور ده چې څوک د چا غمو ته ګوري چاته حال ووایم او چاته د زړه بړاس وباسم اوس داسې دور ده چې څوک د چا غمو ته ګوري چې کله نه یم زما فن به پسته رنګ را روي ټول شاعران به مې ردیف او کافیو ته ګوري چې کله نه یم زما فن به پسته رنګ را روي ټول شاعران به مې ردیف او کافیو ته ګوري زما یاران به زما ډیر ځای کې کمی محسوس کی زه به یم خاورې دو به تس هسې عکسو ته ګوري ستا زندګۍ کې چې څوک ستونزې لټوي میجره د لږ غور سره خپلو ګریوانو ته ګوري ستا زندګۍ کې چې څوک ستونزې لټوي میجره سیف علي خانه د لږ غور سره خپلو ګریوانو ته ګوري او یو بل غزل ده چې ستړی مې شکه د یار غمه او ستاسو موږ ته د داد راکولو او د ټیم راکولو ډېره مننه معذرت غواړو کمنټسونه ویلی نه ځکه چې خلک ډېر په لاین دي او کیمرامین مایک چې دا پوره په شا ده او غزل ده چې ستړی مې شکه د یار غمه زه ګیلې نه کوم ستړی مې شکه د یار غمه زه ګیلې نه کوم زخمونه سمه ټول ټوټې که زه نارې نه کوم او د هجران تند دې عادت کړم له دغه حده محسوس یې نه کړم که ګنټه خوب چې هفتې نه کوم الله ګواه ده زه چې څه کوم په جارې کوم زه خو پښتون یم دوه رنګې یارانې نه کوم او زما په عشق کې تهمتو باندې رنګینه یاره تا ته چې زور درکوي زه داسې کیسې نه کوم او تا کې برداشت نسته بې صبره یادم زو میجره ما مجبوري ده که نه زه هسې وعدې نه کوم او صمد خانه یو لنډ بهرالغزل ده چې له ما نه مروره ده صحرا د سیل کوتره ده او کښلو یارانه کول غر سره ټغره ده پلار دوه مې ډال ده جي مور دوه مې زغره ده زړه مې نیکمل ده خو رنګه مې لوفره ده سر په دیدن داوردوي داسې جوارګره ده مینه مذهب سمانه مینه خو کافره ده زه یې زړه کې ځای کړم مسته کلندره ده او ما د خولې هر څه مني ما د ژوند نوکره ده زه په نام میجر یم دا پوره میجره ده او سیف علي خانه څوره کمنټونه چې کوي څوره موږ سره ملګري په لاین دي موږ برداشت کوي دې موږ ډېر معذرت خواهی دونه چې دوه موږ نامونه نسو اخیستلی وار په وار او څوک ته خاطر نه درنوي ځکه چې ادبي پیج ده ادبي پیج د خاطر دې څوک نه درنوي کله کله ګپ شپ ماحول شعرونه به ووایو داسې ده چې خلکو خندا پاره دا موږ وایو چې هر څوک خوشحال سي سیف علي خانه बस ये ठीक नहीं मंजिल का नहीं पड़ा है सरदार माता यो डाले का जति सरदार ना मंजिल का भयो डाले तू अच्छा वाली दामुल लगे तान होता तो को तू तान वाले आप मुसाफर जान ये मैं मुसाफर जान दा छोट भाई तेला चे आसन चे जान दी मुला कड़ाई ठकी दा कुरान दर्जी का नदर जी
هسې نه چې ځان دې مولا کړی وي ټکي د قرآن درځي که نه درځي ای ماسټره حال د وطن څنګه دی سکول ته ماشومان درځي که نه درځي اوس خو به غربت چپو وهلی اوس هغه یاران درځي که نه درځي اوس خو به غربت چپو وهلی اوس هغه یاران درځي که نه درځي خو ګلبادره موږ داسې یو چې تعلیم مو نسته ده حافظه بیا موږ والا پر لنډه سي خو تولا ای د پښتنو قاتله ووایه خبر ته ماران درځي که نه درځي ای په محلونو کې وده خلکو ساس کې د باران درځي که نه درځي ای په محلونو کې وده خلکو ساس کې د باران درځي که نه درځي قدر د خپل ظلم به ظاهره په ځان نه کوي قدر د خپل ځان درځي که نه درځي ګلبادره موږ داسې وي چې دی بیا بې ځایه لکه چې قطر ته نه ته نورنګ نسو تللی دی قطر ته موږ ګونځئ نه 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 ایزیلوډو نه نه ځم دی غواړي ایزیلوډونه موږ له جیبو پیسې بیب غوندې پلې ولاړې دي روزې پیسې ډېرې دي او ګلبادره دا خو اوس څه داسې نه ده چې زه له کتاب تر لګیا یم چې ته وایې چې شعر شوري کوه سي نه راځي چېر نه کرکټ طاهرو خو ما طاهر ته بې اختیاره خندا راشي کله چیتره چې وزر وایي شاباس ته چې طاهر غوندې ناجړ سړی مین څه د بیمخو خلکو بیا بیره پخه شوه د پیمخو خلکو بیا بیره پخه چې طاهر غوندې ناجړ سړی مین شو د پیمخو خلکو بیا بیره پخه شوه د ورونو لوګای بل شای طاهره کنې هسې خو له ویورې لوګای خیزي ګلبادره موږ شیان ډېر کړي خو داسې ده چې ابي ده یو هغه کتاب اغیاره ته اوس وایه چې ما نه ورسره لګي خاموش چې له سړیو ورې خار وکړو بیا بس دا دوره دړکې چې ته زما مخکې کوې ګلبادره دا شعر ما بدل کړی دلته دا دوره دړکې چې ته زما مخکې کوې د تا غوندې سړي ته چې نسوار وکړه بیا بس عارف سلطان که ګیله وکړله بیا پسې ورځه عارف سلطان خپله داسې ده چې ټولو ته نیک هیلې احترامات نه کرکټ والا ګلبادره ما نه ویره ده کرکټ څه وایي عبدالله ته دې ډالۍ چې عقل هوش لرم خو بیا هم دیوانه یم عقل هوش لرم خو بیا هم دیوانه یم سترګې سرې به په جړا ورځمه یار ته عقل هوش لرم خو بیا هم دیوانه یم سترګې سرې به په جړا ورځمه یار ته ایو منیر بونیریوال ما یاد کړی و خو ما نه وکړله ذهن ووته اچھا ورته یې چې امور په چې یاده کړي ګل نه هغې که څه خطا کړي وي ماله یې سزا راکړه زما په ثوابونو زما مور جنت ته بوځه ای خدایه پښتانه ډېر په دنیا کې کړېدلي ای خدایه پښتانه خو کور په کور جنت ته بوځه ای خدایه پښتانه ډېر په دنیا کې کړېدلي ای خدایه پښتانه خو کور په کور جنت ته بوځه مونیر نه که سا اخلی په سجده کې یې ترې واخله مونیر په خپلې مینې کې نسکور جنت ته بوځه
دا ما ډېر کرک نه سلامونه وایي نیکي له احترامات کرک ملنګ وایي چې له کرک نه ټول مروت ته سلامونه ته ټولو خټکو ته سلامونه هغه کاشي په دم ځای دې ډېر مس کوي کاشي په دم ته سپیشل سلام مبارکي مو ورکړې ده اوس مو ګنټۍ ګل بادره ماشاءالله سیکرټري دی ولې کا وشوري میجر یا نه دا کرکټ دی ما دا کرکټ دا سه بیا چې ګل بادر خان صاحب ګل بادر خان زه وایم چې اوس واده کوم یو باندې جنس تاسو وایا کنه زه بیا دې نه بعد او ته وایم افسوس نه وکړای د صدیق جمال ډیر شوق ته د صدیق دوه درې صدیق جمال یار اوس نو د رڼا ماته دا به منظور احمد ته ډالۍ کو چې مشر لکه توڼې مشهوره وه کشر یوه لاس سمه سټۍ وایي الله مو یارانوس پڼسای ومړی دا بل مو رقیب مانچکه رنډۍ وایي خپله چې په ځان کې څه پیدا نه کې څه به درته پلار نیکه ډنډۍ وایي مشر لکه توڼې مشهوره وه او اوسن څه که عشق څه که ظلم زیات هر ورته یو دوه کسه بونګۍ وایي اوسن څه که عشق څه که ظلم زیات هر ورته یو دوه کسه بونګۍ وایي د تادیزو مجبور شاعري ګل بادره ما ډېره خوښه ده ورته ولې تادیزو مجبوره سپینه کیسه نه کوې واړه رقیبان د یار په وره ولګېدل غیشې د اجران زما په زړه ولګېدل یار مې چې رقیب سره کاته ولګېدل تا دې زو مجبوره داسې قدم اخله چې په کوم قدم صنم مستی کوي نیکی له احترامات وقار ډاکټر ته نیکی له احترامات بس په میجر صاحب ته به ورو کنه بس دې نه بعد وای ته مړاو زه به اروا دې نه بعد زه خو سمت خانه دا یو دوه غور وای په دې نور د ویډیو بس کوو ځکه ډېره مو زده کړله غزل ده چې په صحرا کې زندګي ته مې زړه کېږي په صحرا کې زندګي ته مې زړه کېږي د مجنون غوندې عاشقي ته مې زړه کېږي او ستا د مینې درد چې ټول پکې بیان کړم ستا د مینې درد چې ټول پکې بیان کړم ښې غمجنې شاعري ته مې زړه کېږي بیلتانه دې تر دغه حد یم رسولی بیلتانه دې تر دغه حد یم رسولی چې د قبر تنهایي ته مې زړه کېږي او چې د یار ګټل د سر په بدلۍ ته نه که چې د یار ګټل د سر په بدلۍ داسې مستې جواري ته مې زړه کېږي او تا که ما را محسوسېږي ډېر میجره ځکه وایم چې مرګي ته مې زړه کېږي دا شعر خو دا خو مې ویلی نه چې راته کړی دی ازار د لیونیه راته کړی دی ازار د لیونیه چې خوړلی مې ګزار د لیونیه او د خپل چم خلک ډېر مه ساته په لاره د خپل چم خلک ډېر مه ساته په لاره دلته هر سړی خامار د لیونیه او بېچتې به تر قیامته اوس ګرځېږم بېچتې به اوس تر قیامته اوس ګرځېږم چې مې وران د ژوند کتار د لیونیه خوږه اشنا له تورو خاورو غږ راوکړه ته نه که خوږه اشنا له تورو خاورو غږ راوکړه ډېر خراب درپسې یار د لیونیه او هدیرې کې مې نظر لاړه میجره رانه ورک د ستا مزار د لیونیه ته نه که وایي ارشاد میجر صاحب لکه شیان خو تا سره ډېر دي خو دا خو ته ور وایه کنه چې موږ خو په یاد تر وایو هغه سکول چې به موږ یو سوال یاد ک میں با شل کالا موږ ته یاد ہے وہ سطح کے لیاس سے پاکستان میں کتنی حصے ہوتے ہیں نمبر 1 مشرق مغرب جنوب شمال دا مشکل چې یاد کړای دا
اوس موږ وال خو چې شعر یاد وسي بیا یم Sir, most respectfully, I beg to say that I have been ceaseless at home. I cannot attend the school obediently, Saifullah. ولې صحیح مې نه وویل وګه صحیح ده یو شعر ووایه ما کوه احترامات نه کېږي او نیمګور صاحب خو نسته دا ډېر کمای محسوسوو خو انشاءالله دا به تاسو ته موږ سبار غواړو سپیشل بیا موږ غواړو بیا به سبا په ترنم ووایو تاولا راغلی ده موږ سره لږې میټر تیز ده کبډي ته زړه کېږي په تورې شپې وایي چې ما سره به کبډای کوو اینه که نه دی دوره تیار دی چې دی نه شپه پېژني او نه وچ پېژني ډېر فاروقه بخیرنده ده وای شیخه چې په عشق کې خطرې شوې کمال کوي ډنډ چې د ایلۍ زوی ته غوپې شوې کمال کوي لاړ له مسکې شه په شا لاړ له مسکې شوه په شا دا یې وویل و دې غوښتی وڅپي اوس درې شوې کمال کوي هغه سر والا غپل سر د وکړنی تی دی سر شتره محفل خراب رښتیا کوي نه نور مې بیا یاد هر دون کړای زیار دې د چینار د ړنګولو ته وکړه تجربه مې د مایار د ړنګولو اثر د وکړنی تی کړي محفل خراب رښتیا دي سبب سکور لرګای لکه د بار د ړنګولو اثر د وکړنی تی کړي محفل خراب رښتیا دي سبب سکور لرګای لکه د بار د ړنګولو او د فاروقه باخیل والو شعرونه خو به موږ داسې یاد چې تر وایو اته موبایل نیکې له احترامات د یو زه ورته وایم میجره یو به وایې وایي صمد خانه مطلب ده چې چاودلی نه یې له بلا بلا غمونه ډکې چاودلی نه یې له بلا بلا غمونه ډکې زړګي اخیر دي ته ټول د اوسلونه ډکې زه ملامت یم چې بېمانه په زړګي کې ساتم زه ملامت یم چې بېمانه په زړګي کې ساتم خو ژونده ته هم په ایمان له شوګیرونه ډکې له پیښې تېښته د حرامه درنه تللی نسو له پیښې تېښته د حرامه درنه تللی نسو پښتونستانه تا کیسه دي له جنګونه ډکې له پیښې تېښته د حرامه درنه تللی نسو پښتونستانه تا کیسه دي له جنګونه ډکې او ذکر اسکار به دې کي خدای خاورې قبول جانانه خمار ټوله ورځ چرسلوګونه ډکې ستا هر قدم چې بل قدم نه کمزوري را روي د ځوانۍ زوره د یارانو له دوکونه ډکې د ستا په سر وړم دنیا واړه تهمتونه په ځان میجره هسې مرور یې له ګیلونه ډکې سیف علي خانه نمبر تېروه یاره اوس میجره موږ خو داسې فرمایشان ډېر دي موږ یې ګوشي اوس دا فرمایشان خو نه پوره کېږي اوس موږ ته کمیټریګانې راځي ته اولاته خو چې په خولې څه ورسي بیا وایي میجر یو شای وایي ګلبدره یو ډوکی ورته وایي چې یو کلیپ ته پیش کړي چې هغه سیف علي خانه غم سخته سیلۍ د خدای راوستې ده غم سخته سیلۍ د خدای راوستې ده بس خو زندګۍ د خدای راوستې ده او صرف که یو غم یا ما به ویلي و صمد خانه صرف که یو غم یا ما به ویلي و غم ده او غریبۍ د خدای راوستې ده دا میجره ما فرمایش وي دا تا فرمایش د سیف علي خانه چې صرف که یو غم یا ما به ویلي و غم ده او غریبۍ د خدای راوستې ده او تا به چې غوښتله په سوالونو کې هم هغه لیونۍ د خدای راوستې ده عشق و میجره پته نه لګي صمد خانه عشق و میجره پته نه لګي دغه یوه ځوانۍ د خدای راوستې ده زه خو وایم چې ډېره مینه مننه د خلکو موږ ته ټایم راکولو سیف علي خانه خلکو ته
نیکی له په مخه شه په ګلونو دې مو احترام شپه. په ګلونو کې مو شپه له خیره مو تېره سه شپه دا ډېره اوږده راله په ما شپه وبکړو کیسه ختمه سلا کیسه نور چوټي کوه دمزو سه میجره سیف الله نور چوټي کوه. ډیره مهرباني که د چا خاطر درون سلی موړی کنه معذرت غواړو او چې څوک په دې باندې خوشحال سلی یا د خدای نوره خوشحال کی کله کله فرشمنټ شي خندا شي. زه امید لرم چې تاسې به دا موړه لایو خوښه سلی. ډیره ډیره مننه ډیره شکریه.